السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي محمد عباس او تاسو ګورئ د حقیقت یوټیوب چینل. زه نن د کوررا لسم نمبر درس سره حاضر یم چې مونږه تیر 9 درسونو کې د کوررا چې کومې مینیوګانې وي هغه وویله. په هغې کې نن مونږ سره 3 مینیوګانې پاتې دي، کوم چې مین خاص مینیوګانې وي هغه د دې ځای نه واله دې ځای پورې دي، ټیبل پورې. د ټیبل نه اخوا ټولز وینډو دا دومره مهم نه دي، بس بعضې ټول پکې مهم دي، نو هغه ورته لږ لښاني ویم. نو دې کې بعضې داسې دي چې هغه موږ دا ټول ویلي دي، هغه ټول دې کې دننه بیا هم دي، تکرار پکې دلته هم دي او بیا دلته هم دي او دې ځای کې هم دي. نو هغه زموږ د اسانتۍ دپاره دي، که بعضې ملګري دې ځای نه په اسانه راشي، بعضې دې ځای نه، بعضې هغه ځای نه، بعضې دې ځای نه، د هغې دپاره پکې ډبل ځله اچولي دي. نو د ټول ناول ټولز مینیو ده، دې کې موږ سره داسې خاص څه نشته چې موږ هغه په کار راشو هغه ووایو، بس دغه سیټینګ میټینګ دی پکې دی، بس دا الریډي خپل شوی دی، پوه شوې. دغه کلرونه دي کوم په کار دي، آر جی بي ای آر واي واي ته ټول پکې دي. نو چې کوم ستاسو په کار وي هغه دې ځای نه تاسو کولی شئ، خو ضرورت نشته. دا د کوررا خپل سیټینګ دی او دې کې موږ څه زیاتې نشو کولی. بل دا وینډو ده، په وینډو کې دا مونږ ټول ویلي دي، دا چې کوم څه دا ټول مونږ یو ځل ویلي دي، خو بس دې کې صرف تکرار کړی دی او سټایل یې له ورکړی دی. مثلا مونږ دلته کې یو نوی وینډو راکولاو، دا وګوره مونږ سره نوی پیج راکولاو، بل دا وګوره. نو دې ځای نه مونږ دغه وینډوګانې وهله چې نوی پیج راکولاول، دغه کولاویږي. بل دې ځای نه پیج ریفرش کېږي، روډینګ موډینګ کوي، هغه مسله ده. دې ځای نه مثلا پیج چې کلوز کېږي کنټرول 4 یې څه دغه دی شارټ کټ، اوکې. نو دې ځای نه بیا دا کلوز آل دی، ما چې څومره کولاو کړي دا ټول به ما سره کلوز شي. دا مونږ که ستاسو بس دا نو یس چې کوم تاسو سیو کوئ یا نه سیو کوئ هغه به بیا وښایي، ټول به یو ځل نه ختم شي. وګورئ دا مثلا مونږ دې ځای کې هم ویلي وو، دلته دا دی ایکسیټ، دا وګوره ایکسیټ کې مونږ دا ویلي وو، بس مکمل کوررا یې راله ختم کړو دغه ځای نه. او بیا مونږ دې لپاره شارټ کټ ویلو چې هغه شارټ کټ کنټرول F4 دی. کنټرول F4 چې کوم دی نو دا دغه شارټ کټ دی چې دې سره صرف فایل ختمیږي، ټول کوررا نه بندېږي. او ایکسیټ چې کوم ویلو په دې سره ټول مکمل کوررا بندېږي. نو دا ما سره نیو پیج راکولاو کومه. بل دې کې موږ سره چې کوم دی نو دا دی، مثلا دلته کې ما سره 2 پیجه دي که نه، مثلا دې کې ما دلته دا کړي دي، ټیک شو، او یو بل وینډو مې راکولاو کړی دې ځای نه، او بیا مې په هغې کې چل کړی دی، ټیک شو. دلته نه مې یو بل نوی دغه بل داسې کولاو کړی، په دې کې مې دا کړي دي. نو مثلا که زه وغواړم چې دا دواړه دې ما ته په دې یو سکرین شو شي، ټیک شو، نو زه به راشم دلته او دې ته به کلیک کړم، دا دواړه ما ته دلته که دې کې کار کوم، که د دې نه سره رالم هلته کاپي کوم که هلته وړم. نو دا موږ سره یو اسانتي دا هم ده، بس که تاسو دې ځای نه بیا دا شیز کټ کوئ هله نور به هم درته داسې شیز غټ شي سکرین، اوکې. دې ځای نه مونږ په یو سکرین باندې 2 کوررا فایل نه کولاولی شو، ټیک شو. 2 د کوررا فایل نه داسې طریقې سره به تاسو جوړوئ. بل دې کې مونږ سره چې کوم دی یو خو دا هاریزنټل دی، ټیک شو، هاریزنټلي طریقې سره. بل دې طریقې سره چې داسې یو بره راشي یو ښکته راشي، نو یو مونږ دې ځای نه هم وکولی شو، بس چې کوم کې دې کار هلته سلیکټ کوه، کلیک کوه، تا ته به کار کېږي. که مثلا بس واپس یې ختمې نه دې وي په کار، بس دا شیز ووهه، ټیک شو، واپس به ته خپل دغه ته راشي، دا نه ده دا چې کلیک کړې واپس به ته خپل حال ته راشي، اوکې. بل مونږ سره په دې وینډو کې چې کوم دی دا شیز دی، نو دا چې کله مونږ نه کوررا تاسو خیال کله سیټینګ داسې خراب شي، ګورئ ورته دا هر څه ما نه هغه دې ځای نه کشۍ نه مې نه وتښتېدل، تاسو خیال کړئ. تاسو به دې دپاره بیا راشئ دلته ورکس ته، او دې ځای نه به تاسو ډیفولټ کلیک کوئ، ټیک شو. ډیفولټ چې تاسو کلیک کوئ نو ستاسو خپل حال ته به واپس کوررا واوړي. نو دې ځای نه اکثر سیټینګ ملګرو نه ګډوډ شي. دا یې مونږ یو بله طریقه هم ښودلې وه، هغه هم ښه ده، بس دا هم دومره دغه یو طریقه ده، ښه. دا ټول بس بیا مختلف دي، بعضو کې یو شان شی نه ښیي، بعضو کې څه ښیي، بعضو کې څه نه ښیي. نو اوس مثلا دلته صرف دغه لږ شیونه کټ کړل په دې یو مینیو کې. نو مونږ سره عام چې کوم استعمالیږي هغه ډیفولټ
بل په دې کې موږ سره چې کوم دی نو دا شیونه دي دا ټول موږ ویلي دي تاسو دې ته خیال کړئ نو دا به اوس موږ دلته وایو دا موږ ویلی یم تاسو ما ویلو چې موږ شیپ داسې ووځو داسې کوي دغه رنګه او بل مې ورته پکې دا افیکټ مې درته ویلي وي هغه دې افیکټ ټول کې مې ورته دا ټولې ویلي یې لینس ویډیو دا ټول مې ورته په دې ځای کې ویلي ټیک شو بل دلته کې موږ سره چې کوم دی نو دا ټولز موږ ویلي خو دلته کې صرف یو شارټکټ دی راوړی کلر دی مثلا کم کلر دی پکار دی دا کلر سیسټم دی پکار دی ته دا خوښې دلته که نه ګوره دلته نه کلر راوړه او په دې باندې داسې اپلای کوه ټیک شو نو چې کوم کلر ستا پکار وي هغه کلرونه هم ته دې ځای کې اډ کولی شې دغه ځای نه بل بس دغه مختلف اشیا دي پکې ټکس مینیو پکې راوړی دلته کې دغه ټکس پیراګراف دا کنټرول ټي موږ ویلو چې دا موږ سره دلته کې په دې ځای کې هم دی دا دی ټیک شو داسې نو دا بعضې ټول موږ ټول هلته ویلي دي خو بس تکرار دی دلته کې راوړی دی نو څه ورته وایي یار اوکې دغه افیکټ او ټکسټ او دغه ټول یې دلته راولي ټیک شو انډو ویو منیجر او میکرو منیجر دا ټول موږ بیګ ویلي دي بس بل دی کې موږ سره دا دی تاسو دې ځای کې چې دا کوم موږ ته څه ښکاري چې دې نه تاسو څه غایبول غواړئ یا پکې څه زیاتول غواړئ نو تاسو وایي دا مهرباني وکړئ ګوره مینیو بار موږ سره دا دی آن دی زه مینیو بار ختم کوم مینیو بار ختم شو ټیک شو مینیو بار زما مکمل ختم شو به څه کوم را به شم دلته به دې باندې سایډ کلیک وکړم ټیک شو دې ځای کې بیا تاسو اوس هغه ختم شو ما چې کوم ځای راوستو تاسو به راشئ دلته به رایټ کلیک وکړئ دغه ځای کې یا به دې باندې نو دلته به تاسو مینیو بار واپس راوړئ ټیک شو دې ځای نه هم دا موږ داسې کولی شو او که نه دلته تاسو دلته راځئ داسې دې ځای نه دې ځای نه تاسو دغه شی نه مې نه پکې زیاتوئ ټیک شو دغه ټرانسفارم ټول دی او لیاوټ او ټکس او زوم او دا شیونه مې نه تاسو یو پکې اډ کوئ ګورئ زوم دلته ما سره اډ شو دا ځان سره دلته ساتلی شم بس آلریډي داسې او آلریډي داسې دغه رنګه داسې فول په داسې باندې فول یا دغسې دا ټول موږ بټنو کې ویلو که چا ذهن تیز ورته یاد به وي ښه بل دغه کلر فلټرز دي پکې نو دې کې تاسو کوم کلرز غواړئ دلته ګوره ورته ما سره دا نور هم ایډ شو ټیک شو مختلف کلرز دي دلته موږ سره ګوره ورته دا کلرونه هم پکې ایډ شو ګورئ اوس دې کلرونو کې فرق دی آر جی بي سی ایم ایکس واي کې دې کې ډېر زیات فرق دی یو تیز دی یو سلو دی ما تاسو دې فرق اوله کې کړی که تاسو یاد وي انشاءالله بس دغه رنګه دا کلرونه پکې اډ کول دغه رنګ یې ده ګوره دا کلرز دي ټیک شو دا موږ دې ځای نه هم دا کلرونه دلته اډ کولی شو ټیک شو مثلا څه شو وینډوز دلته بس دا وګوره دا ټول کلرونه دي چې کوم هم خوښ وي دلته کې ته نه اډ کوئ ځان سره ټیک شو وګورئ مختلف کلر دي چې د چا پکې کم کلرز خوښ وي چا کوم کلرز پکار وي هغه یې ځینې ځان سره دلته اډ کړئ ګورئ دا پیکه کلرونه دي دا چې کوم دی ورپسې دا ټول یو شان کلر دی بل چې کوم دی دا وګورئ مختلف کلرز دي نو دا تاسو دغسې نه دغه کلر سیسټم کولی شئ مثلا دا ټول زه واپس ځمه او در کوم یې بس راځئ دلته کې دا اس ایم ایکس وایم کې هم درکړه راشه بیا دا هم لرکړه ټیک شو راشه بیا دې ځای نه دا هم لرکړه دا ټول واپس لرکړئ بس چې کوم هم پکار وي هغه ترېنه ځان سره وساتئ بل دې کې بس دا هم ختم کړمه څه شو دا به هم دلته نه زه ختم کړم بیا دغه کې موږ سره دې ځایونو کې دا نور لاندې شیونه دي تاسو دې ځای نه اوپن فلټر تاسو بعضې فایلونه میلاویږي چې هغې کې ته ملګرو خپل کلرونه جوړ کړي وي نو هغه کلر تاسو دلته نه بیا اوپن کولی شئ را انسرټ کولی شئ نو هغه کوډینګ سیسټم یې کړی نو هغې سره بیا کېږي نو نوی کلر دا وګوره اډ کلر فرام ډاکومنټس دا وګوره دلته کې تاسو کلرز اډ کولی شئ پکې دغه رنګه کلر سټایلس فلټر دی پکې دا وګوره دلته نه داسې مونږ ګورو مونږ کوم کلر اخلو کوم کلر دلته نه مونږ سلیکټ کوو نو هغه به مونږ سره دلته کې هغه ځای ته خیږي ګوره ټیک شو نو دې هم دومره څه ضرورت نشته به چې چا په کار وي ځان دې کوي ټیک شو اعتراض پرې زمونږ نشته دی بل مونږ سره چې کوم دی نو په دې کې دا دي د دې مطلب دا چې ما مخکې دوه ویډیوګانې کلو کړي دي یو دا یوه وه او یوه
دا یو وه، دا موږ دې ځای نه او دې ځای نه هم بدلولی شو. لهذا وینډوز ختمه شوه. بس دې کې دومره الready څه نو هیلپ کې هم بس دومره څه نشته، که هیلپ مطلب دی تاسو مدد کول دي، مدد بس تاسو دې نور ټیوټوریلز ویډیو ګورئ، هغه تاسو چې کله انټرنیټ کولاوي دا به اوس تاته راواړی ویب سایټ، او هغې نه بیا ته د دې کوررا نورې ویډیوګانې وګوره، خو هغه انګلیش کې وي او بس انګریزانو جوړې کړي، بس داسې خاص پښتنو دپاره یې هم نه. دا وګوره دلته کې تاته اوس مختلف لینکس درکړي چې تا کوم قسم باندې ویډیو پکار ده، نو ته څه شی ویډیو ګورې، افیکټو باندې ګورې، نو دا ټول بیا تا سره دلته کې راځي. خو انټرنیټ چې کله کولاوي دې ځای کې به تاته دا راځي دا ټول. دغه رنګه دی کې بیا موږ سره هیلپ کې دغه اپډیټینګ سیسټم دی، دغه رنګ کوررا ویب سایټ ته ځې، دغه رنګه کورل سپورټر ته ګورې څومره کسان سپورټ کړی دی، بس دغه رنګه دا اکاونټ چې پکې جوړ کړی سایننګ ان کوي پکې سایننګ ان دی، او دغه رنګه ویلکم ټو سکرین ته ځې، دا ځای راغلی پکې ټیک شو. دا وګوره دا نو دې ځای کې بیا مختلف دا اپشن یې دلته هم ورکړي، دا اوپن ادر دا موږ اوله کې ویلي وو. لهذا بل دی کې موږ سره خاص نشته، بس اباوټ کوررا په هکله باندې څه بعضې معلومات حاصلول غواړئ نو دا وایي تاسو یې له دې ځای حاصل کړئ. دغه رنګ دې باندې کلیک کړئ، وګورئ د دې نوم څه شی دی، پروسیسر څومره غواړئ، څومره پروسیسر باندې چلیږي، دغه رنګه پلانکي شیز پکې څومره ایم بي ده، دا ټول تاسو دې ځای نه کتلی شئ. بس پروني درس کې موږ سره اهم معلومات بعض ډېر زیات وو، ما ورته خو اوله کې بیکار وویله خو نه دي بیکاره، ټیک شو، ځکه چې دغه کلر سیسټم و پکې، دا خو د کوررا چې کوم مین خپل سیسټم شوی دا هغه دا به خپل حال پرېږدوئ، دې کې ګوتې مه وهئ ټولز کې. دغه رنګ نیو وینډو، دغه ریفریشنګ، دغه کلوز آل کلوز ون، او دغه رنګه دا سیسټم شو پکې، دا رانه پاتې شوی و. دې مطلب دا دی چې دا وینډوګانې داسې کې یو وینډو ځان ته داسې وګورئ، کومه وینډو دې پکار وي هغه ته نه ځان ته داسې کولاو کړئ، داسې راولئ په دې ځای، دا هم دلته ښکته کړئ، دا هم ښکته کړئ، دا موږ سره دې ځای کې شو کېږي، دا هم کټ کړم او دا هم زه کټ کړم، سپیلې ماسې. نو دې ځای کې ما سره بس دغه دا پکې وو، دغه رنګ دا شیز و پکې چې دوه کولاوې یو کولاوې، او دغه رنګه ډایرکټ وینډو یې پکار ده که نه چې دا هم ډایرکټ داسې کولاو شوي وي، بس دغه رنګه دا پکې د ډیفالټ مونږ پکارېږي. دغه رنګه نیو له دغه رنګه تاسو بل یو سټایل ورکوئ چې څه څه دې پکې راشي نو هغه دې ځای نه جوړولی شئ. بس دغه مختلف ټولزونه دا ویډیو لکه شان دې دپاره وه چې بعضې ملګري نه بیا کوم یو رنګونو ځای غلط نه شي یا بل سیټینګ ته وران شي هغه سمولی شي. بیا هم د دې ویډیو په اخر کې درته وایم چې کله تاسو یو سافټویر کولاو کوئ او په هغې کې تاسو بعضې کلرز ټولز وغیره مینیو بار دا شیونه مې نه ختم کړئ نو د هغې دپاره اسانه طریقه دا چې تاسو مکمل سافټویر دلته نه ختم کړئ او تاسو هغه کله کولاوئ نو F8 بټن چې کوم دی دا پریس ونیسئ، په دې ځای کې کلیک وکړئ او پریس چې دغه رنګ ونیسئ ما نیولی دی، تاسو به ټکه اورئ او را به شئ په دې باندې به کوم سافټویر تاسو کولاوئ، فوټوشاپ کولاوئ، هر یو چې کولاوئ په هغې باندې به ډبل کلیک وکړئ نو اوس ورته بیا پریس به هم نیولي، بس چې دا شیز پرې راشي بس دلته به یس ووایې او ستا سافټویر به واپس هغه کمپنۍ په رنګه شي. خو زما اوس څه مسله خو نه راغلې ځکه یې نه وم. اوکې نو دې ځای پورې دا درس شو انشاءالله، او زمونږ د باقي ویډیوګانو دپاره تاسو زمونږ چینل ته لاړ شئ او هلته کې تاسو ته به زمونږ باقي کومې 9 درسونه چې شي هغه ومیلاو شي او انشاءالله په راروان 11 نمبر درس چې کوم دی 11 نمبر درس کې به مونږ د کوررا مین آغاز هم شروع کوو چې مونږ دلته کې بس ډیزاینینګ به شروع کوو او دا ټولز به انشاءالله ووایو، دا ټولز د دې کې دومره څه نشته او مونږ چې مثلا مونږ دا راوالو چې په دې کې څه هغه ټول مونږ مخکې ویلي دي، که مونږ دا ګول کوو نو هغه ګولایي سیسټم یې مونږ ویلو F10 بټن یې ده، که دې نه مونږ د خپلې خوښې شی جوړو نو کنټرول کیو هم ویلو مونږ مثلا دا ځای مونږ ټول دغه رنګ ویلو دا وګوره څه شی دې ته جوړی ټیک شو. خدای پاکه دا وګوره چې څه شی ستاسو په کار وي هغه ته نه تاسو بیا جوړولی شئ، یا غرونه دې په کار وي بس یا ګډ وډ ډیزاین او بس یو شی ته جوړوه صرف دومره دماغ به ورسره نه خوږی پوه شوې. ګورئ دلته کې پسې دا غرونه ولګوئ، دلته پسې
منځ کې پکې دا بس یو شی او بس چې څه ترې جوړ شو بس ښه دی، بد نه دی. نو دې ځای پورې دغه تاسو انشاءالله یاد کړئ او بیا به دغه زما شروع وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.